زموږ ویډیو در سره لایک کړئ او سحر میډیا چینل در سره سبسکرایب کړئ. مننه. که ویښتان مو توییږي، رژیږي، ماتیږي او یا هم کمزوري شوي وي او تاسې یې د درملنې په لټه کې یاست، نو مه خفه کیږئ، ځکه چې د ویښتانو د بیرته راشنه کېدلو زښتې ډېرې طبیعي درملنې شتون لري چې له نیکه مرغه نن مو داسې کورنۍ درملنه درته را پیدا کړې ده چې د مصر په هیواد کې تجربه شوې ده او په کارولو سره یې د ویښتانو بشپړه درملنه کیږي. له هغو بې شمېره درملونو څخه چې د ویښتانو د تویېدو، ماتېدو او کمزوري کېدو څخه مو ویښتان ژغوري او توی شوي ویښتان مو بیرته په چټکۍ سره راشنه کوي، یوه همدغه لاندنۍ نوې درملنه ده چې په مصر کې تجربه شوې ده. باتور غیرت وایي چې که ویښتان مو کمزوري شوي، توی شوي، توییږي او رژیږي، نو لاندې تجربه شوې نسخه تجربه کړئ. د اړتیا وړ مواد: د شړشمو تیل، اوږه، لونګ. د جوړولو کړنلاره: نیم لیتر د شړشمو تیل په اور باندې ښه ګرم کړئ. هر کله مو چې د شړشمو تیل ګرم کړل، نو 3 غوټۍ پاکه او ټکول شوې اوږه او 40 د لونګو دانې ورسره ګډې کړئ. لونګ او اوږه به داسې په تیلو کې سره کوئ لکه پیاز چې په وړیو کې سره کوئ. هر کله مو چې داسې وکړل، نو تیل له اور څخه راښکته کړئ تر څو ښه یخ شي. د شړشمو له یخ کېدو وروسته کولی شئ چې اوږه او لونګ ترې لرې کړئ. که پکې پاتې هم شي څه اغېز نه لري. د کارولو کړنلاره یې: هره شپه باید پر همدې تیلو د سر ویښتان غوړ کړئ او ګهیځ یې ومینځئ. پورتنۍ طریقه باید پوره 1 میاشت وکارول شي تر څو یې په اغېز پوه شئ. د دې نسخې ګټې: د ویښتانو د تویېدو، ماتېدو او رژېدو څخه مو مخنیوی کوي، ویښتان مو پیاوړي کوي او توی شوي ویښتان بیرته په ګارنټۍ سره راشنه کوي.